د طالبانو په اړه د کرزي تازه څرګندونې. کرزي وایي د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره مې طالبانو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ننوځي. دوستانو زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. کابل ته د طالبانو له ننوتلو د جمهوریت له نسکورېدو څو میاشتې وروسته پخوانی ولسمشر د تېښتې او د طالبانو لخوا د افغانستان د اسان ننوتلو په اړه کرزي تازه مرکه کړې ده. دا چې څه یې ویلي دي پوره سره په ویډیو کې وګورئ. کرزي وایي د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره مې طالبانو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ننوځي. کابل ته د طالبانو له ننوتلو او د غني د حکومت له نسکورېدو څو میاشتې وروسته د پخواني ولسمشر د تېښتې او د طالبانو لخوا د افغانستان د اسان ننوتلو نوې معلومات او اړوند خلک یې همکاري یا مخالفت یې کړی و هره ورځ په ډاګه کېږي. په وروستیو کې د افغانستان پخواني ولسمشر کرزي اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې د غني د تېښتې پخواني حکومت نسکورېدو په افغانستان کې د طالبانو راتګ په اړه ځینې نوي پر اسرار او د صافي حقایق خپران کړل. د کرزي په وینا طالبانو کابل اشغال نه کړ بلکې کابل ته د ننوتو بلنه دوی ته ورکړل شوې او دوی کابل ته ننوتل. په دې مرکه کې کرزي وایي چې د خلکو د ساتنې په کابل کې د ګډوډۍ د مخنیوي د ښار نامعلومو اجتناب د لوټلو د قانون لوټ کولو مخنیوي په خاطر طالبانو ته بلنه ورکړې وه چې کابل ته راننوځي.